القادر سفیر صاحب درنو همکارانو او مېلمنو تر هر څه دمخه مننه کوم چې زه مو د افغانستان افریقایي اشغال د پای ته رسېدو څلورمې کلیزې د لمانځنې په مناسبت دې مهم محفل ته راوبللو. د اګست په 2021 کال د لوېدیځو هېوادونو چې مشري د امریکا په لاس وه په افغانستان کې د یادو هېوادونو پوځي حضور پای ته ورسېد او افغانستان خپله ازادي بېرته ترلاسه کړه. دا مهمه نیټه څلورم ځل دی چې لمانځل کېږي خو سږ کال ځانګړی اهمیت لري ځکه په جولای میاشت کې د روسیې فدراسیون رسما د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژاند. غواړم په ډاګه ووایم چې روسیه یو ځل بیا د مخکښ هېواد په توګه د افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر ټینګښت کې مهم ګام پورته کړ، لکه څنګه چې په 1919 کال کې د درېیمې افغان او انګریز جګړې له پای ته رسېدو سره زموږ هېواد د نړۍ لومړی هېواد و چې د افغانستان خپلواکي یې په رسمیت وپېژند. د روسیې له لورې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژندل او په مسکو کې ستاسې مولوي ګل حسن د سفیر په توګه د دندې پیل د دواړو هېوادونو ترمنځ د پیاوړې او هراړخیزې همکارۍ لپاره ټینګ بنسټ دی چې پکې سیاسي، اقتصادي، بشري، تعلیمي، کلتوري او ورزشي برخې شاملې دي. زموږ د هېواد زموږ دا همکاري په علمي بڼه وده کوي. دا یادونې وړ ده چې د دواړو هېوادونو د اقتصادي همکاریو مسایل په کازان کې د روان کال د لومړي روسیې افغاني سوداګریز فورم پر مهال د دواړو هېوادونو ریاست الوزرا مرستیال په لیدنو کې وڅېړل شو او اوس مهال د روسیې ادارې د ګډو پروژو د عملي کېدو په برخه کې کار کوي چې پکې د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او زیربناو برخې شاملې دي. په نږدې راتلونکي کې به د روسیې او افغانستان ګډه کاري ډله د سوداګریزو همکاریو په برخه کې کار پیل کړي. همدارنګه روسیه له 2021 کال راهیسې افغان ولس سره مستقیم او د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام له لارې بشري مرستې کړي دي او دا مرستې به دوام ولري. 4 کاله کېږي چې په افغانستان کې امریکایي اشغال پای ته رسېدلی. دا ډېر وخت نه دی خو موږ وینو چې په دغه موده کې ډېر څه شوي، په ځانګړې توګه د تروریزم او د ناقانونه نشهیي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې. په دې برخه کې زه په ځانګړې ډول د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایم چې د تروریستي ډلو په ځانګړې ډول د داعش افغانستان څانګې او د مخدره موادو د جرمونو پر وړاندې یې مبارزه کړې. موږ له خپل لوري له کابل سره د ترهګرۍ ضد او د نشهیي توکو ضد مبارزې په برخه کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو له لارې د ګډ کار کولو لپاره چمتو یو. په پای کې غواړم چې افغان ولس ته د سولې او هوساینې د یو آباد او سوکاله هېواد د جوړولو په لار کې د بریاو هیله وکړم او ښاغلی سفیر تاسې ته په مسکو کې د بریالۍ ډیپلوماتیکې دندې هیله لرم. جشن مو مبارک.